السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بندرونو خاد آباد بریالي اوسئ، ښه ژوند ښه صحت ولرئ. ژوند دی، په ژوند کې ستونزې دي، مزې هم دي پکې، خوندونه هم پکې دي، خو چې فکر ور باندې وکړی شي زیاتره زموږ ستونزې چې دي د خپله لاسه دي. موږ یوه لویه ستونزه چې لرو او لویه تېروتنه چې زموږ ده هغه دا ده چې موږ تل خپل حق غواړو خو د بل حق هیڅ نه پیژنو. دا زموږ ډېره لویه تېروتنه ده. په هیر مو نشي چې زموږ او ستاسې په دې فزیکي ځان کې، جسم کې، بدن کې، اخلاقو کې، مینه کې، خدمت کې، منډو ترړو کې، قدر کې د ډېرو خلکو برخه ده، حصه پکې لري. که موږ او تاسې د بل چا حق نه منو، نه پوره کوو، چا ته مینه نه ورکوو، د چا قدر نه کوو، د چا خدمت نه کوو، چا ته سمه لار نه وښیو، چا سره په ښادۍ او په غم کې ملاتړي نه یو، د چا ښه اندونه نه منو، چا ته ښې اندونه، ښې مشورې نه ورکوو، او په خپله د هر چا نه بیا د دې تمه لرو چې دی زما قدر وکړه، ما ته مینه راکړه، زما خدمت وکړه، ما سره په ښادۍ او په غم کې ودرېږي. نو همدغه زموږ لویه تېروتنه ده. الله مو ښاد و آباد لره. راځئ چې د نورو حقونه ومنو. د نورو نه معنا د مور و پلار، د خویندو ورونو، د بال بچ، د خپلو خپلوانو، د ټولو مسلمانانو او د ټول انسانیت حق ومنو او پوره یې کړو. بیا نو راشئ خپل ژوند او د ژوند خوندونه او مزې وګورئ. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.